خوست ښاروال قری بسم الله وایي چې تیر کال یې له لاسته راوړنو ډک کال و چې وتوانېدل ټولې پلان شوي پروژې عملي کړي. د بودیجې زیاتوالی د خوست ښار څخه تر 2 سړکه پورې د دوهم لاین سړک مسیر معلومول، په ښار کې دننه د لیټینګ پروژه، د خوست ښار په منځ کې د کوڅو، لښتیو او سړکونو اساسي جوړول او نورې هغه پروژې وي چې د ښاروالۍ له لورې عملي شوي. که موږ اکثره پروژې چې کوو تفصیلي پلان مطابق کو او بیا داسې پروژې چې هغه په د شلو کلو کې چې نه وي عملي کړي، خو الحمدلله موږ په هغې وتوانېدو چې هغه پروژې موږ عملي کړلې. د دې نه لنډ مثال دا چې اول خو د بازار نه 2 سړکه پورې 8 کیلومتر سړک چې دې مسیر تېرول ډېره ګرانه مسله، خو الحمدلله د الله تعالی فضل سره هغه موږ مسیر تېر کړو. قری بسم الله همدارا زیاته کړه چې د یوناپس مؤسسې سره په همکارۍ یې تیر کال په خوست کې د 28 پروژو چارې پیل کړي چې د 18 کورونه بشپړ او د پاتې 10 کورونه جریان لري چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یوناپس کوم برنامه چې ده هغې سره موږ هغه وکړلو، موافقه وکړله چې هغې د جملې نه موږ ته تقریبا خوست دپاره 28 پروژې راکړل شولې چې په هغې کې 18 تکمیل شوي دي، لاس باندې کار روان دی او فی الحال دغه پروسه پای ته رسېدلې، خو موږ دا کوشش کوو چې همدا پروسه نور هم وغځوو، دوی سره ښه روابط وساتو. بلخوا خوستي ښاریان هم د خوست ښاروالۍ کارونه ستایي او زیاتوي چې د ښاروالۍ له لوري د بېلابېلو پروژو په عملي کېدو سره خوست ښار ته ځانګړې ښکلا ور په برخه شوي او ترڅنګ یې غوښتنه کوي چې دا ډول پروژې دې د ښار ترڅنګ په ولسوالیو کې هم عملي کړي. د ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوم چې په خوست ولایت کې د سړکونه هغه په ډېر صحیح په معیاري ډول ورغول او د ښاروالۍ څخه ډېر منندوی یم او په آینده کې غواړم چې اطرافو هم داسې خدمت وکړي. او د خوست ښاروالۍ او ښاروال نه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته داسې کارونه په مخ وړي دي او خوست ته یوه ځانګړې ښکلا وربخښلې ده او بیا هم مننه او رښتیا د کارونه د ستایلو وړ دي. د ښاروالۍ مسؤلینو په خبره چې د سږ کال لپاره یې بودیجې ته په کتو د سرسبزۍ، انکشافي او نورو بېلابېلو برخو کې 33 پروژې پلان کړي چې د زیاترو کارونه یې د تدارکاتو لاندې دي او په نږدې راتلونکي کې به د داوطلبۍ لپاره اعلان ته وسپارل شي.